که تاسو خپل ژوند تباه کول غواړئ، خو بالکل که تاسو غواړئ چې خپل زندگی تباه او برباد کړئ، نو ټول نه مخکې به داسې کار وکړئ چې سهار کې به ناوخته راپاڅېږئ، مونځ او تلاوت دا خو به بیخي نه کوئ، او کله چې راپاڅېږئ که نه بس په موبایل کې ګوتې وهه، فیسبوک کوه، ټیک ټاک کوه، او بیا وروسته داسې بهر ته چکر وهه او سیاسي ټاپیکونه خلکو سره چیړه، په سیاست کې خلکو سره بحثونه کوه، بیا ټوله ورځ په پبجي باندې تېروه او په ماښام کې صورت واقعه خو بیخي مه وایه. ځکه کوم انسان چې صورت واقعه وایي نو هغې ته الله تعالی ډېر زیات مال حال دولت ورکوي او کامیابوي. بیا به ماسخوتن کې کله چې ته اوده کېږې نو ټوله شپه فیسبوک استعمالوه، د شپې ناوخته پورې او ناوخته اوده کېږه. کله چې ته دا کارونه کوې که نه نو ډېر زر به ستا زندګي تباه او برباد شي او ټول عمر به د غریب سړي زوی. Waking up early in the morning is a really good habit that you must build. And if you want to achieve the most important thing in your life, then you must be an early bird.